السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بل ویډیو سره حاضر یم چې دا د کورولا باره کې ده. په تیرو درې ویډیوګانې زموږ د کورولا چې کوم کورس شروع شوی په هغې کې درې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي، نو امید لرم چې انشاءالله تاسو به هغه هم کتلي وي. که چا نه وي کتلي نو په ډسکرپشن کې د هغې لینک موجود دی، نو لاړ شئ اول هغه وګورئ او بیا وروسته زموږ دا ویډیوګانې وګورئ. بل که چا زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ او بیل ایکن بټن هم دباو کړئ د پاره چې زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ټول نه اول میلاو شي. نو موږ په تېره ویډیو کې فایل مینیو کې د ایکسپرټ پورې ویلو، نو ایکسپرټ کې موږ مکمل تفصیلي خبره کړې وه، هر څه پکې ویلو. نو اوس به موږ صرف دې مینیوګانو کې مین ټولز ویو چې کوم مین کار کوي، بقایا بیا موږ دې به زه ته ځان را رسو دې ټولز ته چې ځکه زموږ ټول کار دې کې دی، نو دغه ډېر کم موږ ته یوز کېږي او دې کې بیا بیټمیټ دی، نو دا پکې او افیکټ دا یو څو دانې پکې لږ زیات یوز کېږي. بقایا نو ټول د دې شارټ کټس موږ سره لاندې موجود دي، دا موږ بیا بټنونه استعمالوو. نو راځم فایل مینیو کې موږ سره دی پبلش ټو پی ډي اف دی. مثلا دا خو موږ ویلي وه چې مثلا موږ یو ډیزاین وکړو هغه بیا موږ پی ډي اف تړو، هغه موږ په سیو ایز کې هم ویلی او ایکسپرټ کې هم موږ هغه ویلی. بل دې کې موږ سره پرنټ دی، دا اوس دې ټایم کې ان انیبل دی، انیبل دی. نو دا زه دلته کې چې اوس لږ شانې ریکټنګل یو جوړ کړم، دا به اوس ماته شو شي. دا اوس بس دلته نه کنټرول پی دی شارټ کټ دی، پرنټ کېږي دې ځای نه. نو اوس دلته ماته یو بورډ راکولاو شو، په دې کې مختلف خبرې دي، هغه به ټولې اوس وکړو. نو دا کې یو څو ټولز چې هغه موږ بالکل په هغه باندې ځان پوهه کول غواړو. په دې کې یو موږ سره اولنی چې کوم دی د پرنټر تعین کول دي چې ته کوم پرنټر یوز کړې. مثلا ما چې دې ټایم کې دوه پرنټر موجود دي، د هغه دوه نومونه دلته راغلي دي. ما ته وایي چې نه ته 10-20 پرنټر باندې دا پرنټ کې او که نه 20-55 باندې. نو ما اوس فلحال انیبل چې کوم دی هغه 20-55 دی، 10-20 دی، نو زه به دغه کلیک کوم. نو اول خو به دې ځای ته خیل کول غواړي. بل دې کې موږ سره پیجز دي، مثلا دې کې اوس ما سره یو پیج دی، که چېرته ډېر پیج وي نو بیا به دې باندې به کلیک کړې او دلته به پیج ورکړې. مثلا څوم پیج دې په کار دی یا یو پیج دی، دا سره دا یو پیج د دې ځای نه مثلا زه یم چې دا یو فارم ما جوړ کړی دی، دا دې ما سره یو 10 ځل په یو کلیک باندې پرنټ شي، نو هغه دې ځای نه تاسو ورکولی شئ. نو په دې کې صرف دغه دوه خبرې یادول پکار دي او بقایا نور دغه سیټینګ دی، دې باندې به انشاءالله بار کورس نه بار خبرې وکړو، ځکه دا کورس کې موږ سره شامل نه دي. نو دې ځای نه به اوکې کلیک کړئ او نو دا به موږ سره پرنټینګ شروع شي. کله تاسو پرنټر سیټینګ دې ته کړئ. بل زموږ سره په دې کې فایل مینیو کې هغه پرنټ مرج دی، دې ته هم ضرورت نشته. بل بس په دغه کې دغه یو څو مینیو دي چې دا موږ یوز کولی شو. بل را به شو ایډیټ ته. په ایډیټ کې موږ سره یو څو ټولز دي، دا ډېر ضروري ټولز دي او دې باره کې موږ انشاءالله ښه تفصیلي خبره کوو. په دې کې د ټول نه اول موږ سره دی انډو کریکټ. نو انډو دا مثلا د دې به اوس اپلای کړو چې دا څه کار کوي. انډو مثلا ما دا یو شیز جوړ کړی دی او دا ما داسې کړو، نو دلته ما نه دی کې یو دویم کور راغلی، زه یم چېرې دا کور لر کړمه، دا خو اوس یا به ډیلیټ کړي او بل څه کوي هغه زه نشم کولی. نو ډایرکټ زه په دې باندې کنټرول زیډ ووایم، دا انډو شو، مطلب زما زوړ حالت ته لاړی. تاسو بیا خیال وکړئ مثلا ګورئ دا داسې کړمه، نو زه ورته یم چېرې دا واپس کړه زوړ حالت ته کړه، نو بس دا به تیل درشي. کنټرول زیډ زه کله کلیک کړم. بل دې کې موږ سره ریډو دی. ریډو دا د دې شارټ کټ دی، کنټرول پلس شفټ پلس زیډ دی. مثلا زه یم چې یاره هغه دلته چې کوم ما سره بل شیپ راغلی، زه یم چې هغه دې واپس راشي. نو زه چې کله کنټرول او شفټ زیډ بټن کلیک کړم نو دا به واپس ما سره داسې راشي. کنټرول زیډ وهم دا به واپس ما سره ختم شي. نو د دې خو دغه کار دی. او بل په دې کې موږ سره ریپیټ دی. ریپیټ مطلب دا ده چې مثلا اوس دا یو شیپ دی که نه، نو د دې شیپ نه زه داسې یو کاپي داسې راواخلم، ګورئ داسې مې ته واخیستله. نو زه چې اوس کله دا ریپیټ باندې کلیک کوم نو ګورئ دې نه به اوس یو بله هم درنه واخیستلی شي، ورو ورو دننه ځي. کنټرول آر باندې زه کلیک کوم، ګورئ
دا به لکه رنګ داسې دننه روان یې. نو د کنټرول آر دغه کار دی. یا مثلا دلته تاسو وګورئ زه داسې یو شیپ راولم او دې له دا کونر F10 نه داسې را دغه کړم را ګول کړم. اوس ګورئ تاسو دې ته دا زه دې نه داسې لږ شانتې داسې را کټ کړم یو کاپي ته والم. اوس کنټرول آر بلکل دغسې پرېس ونیسم نو تاسو وګورئ دې نه یو ډیزاین جوړېږي دغه طریقې سره. یا او مثلا اوس زه دا داسې کوم بیا کنټرول آر داسې پرېس کوم بلکل دا موږ سره ډېر یو زبردست ټولز دی. د دې موږ سره ډېر زیات ضرورت راځي مخکې. بل زموږ سره په دې کې کټ کاپي او پیسټ دی. دا خو هر کس ته بلکل بای ډیفالټ یاد وي. نو اوس که د دې اپلای کول ته لږ ضرورت دی. خیر پیسټ مطلب خو دا دی چې زه دا دې ځای نه بلکل واخلم او دلته را کاپي کړم. مثلا بل ځای نه یو ټیکسټ دلته را کاپي کړم او بس راوړم دلته یې پیسټ کړم. دا ما دلته پیسټ شو ما سره دا دي. نو یو خو دې طریقې سره دی. بل کاپي او پیسټ دې طریقې سره کېږي لکه مثلا دلته کې زه د کنټرول شپ بټن څخه داسې راولم او کوم چې موس کې دا رایټ کلیک بټن دی دا کلیک کړم دا ما سره کاپي شو. دلته مثلا داسې شو داسې دې ته هم کاپي پیسټ ویل کېږي. کټ مطلب دا دی چې بلکل ما سره دلته کې دا یو څیز دی زه ورته وایم چې یاره دا ماله بلکل د دې ځای نه کټ کول پکار دي. او مثلا دلته ما سره ټیکسټ دی که نه ما سره دا ټیکسټ دی زه هم ته وایم چې یاره دا ټیکسټ بلکل دې ځای نه کنټرول ایکس ووایم او دلته کې کلیک کړم چې دلته صرف را پیسټ شو هلته نه ختم شو دلته رال. او د کاپي مطلب دا ده چې دا لیکل مې هلته نه کنټرول سی کړه او دلته مې کنټرول وی کړه واپس. دلته هم پاتې شو دلته هم پاتې شو. دې ته کاپي وایي او کټ چې کوم دی دلته نه مکمل کټ کې او دلته کې داسې راولي. نو دا کاپي او پیسټ باره کې لږې خبره خو هر ملګري ته یاد وي که نه. بل دې کې موږ سره ډیلیټ دی. ډیلیټ مطلب ما دا شارټ کټ جوړ کړو دا ټول ما جوړ کړله. زه اوس دا ډیلیټ کوم دې باندې به کلیک کوم او ډیلیټ بټن چې کوم دا هغه به ډباوم داسې. او یا مثلا صرف ایډیټ ته راځم او دلته کوم او بیا ایډیټ ته راځم او بیا داسې کوم. نو دا طریقه لږ ګرانه ده او دا طریقه به اسانه چې ډیلیټ بټن ډایرکټ پرس کوم. اکثر ځینو کې بیک سپیس بټن چې کوم ورته ویل کېږي هغه استعمالېږي. هغه صرف لیکایي کې استعمالېږي هغه دې کې نه استعمالېږي. دلته به ډیلیټ بټن ډایرکټ کلیک کړئ. په ایډیټ کې بل موږ سره ډوپلیکیټ دی. ډوپلیکیټ هم موږ سره په کار راځي ډېر زیات. ډوپلیکیټ مطلب دلته کې مې دا داسې واخیستو زه یم چې دې نه یو بل ګول شیپ هم ما سره راشي دغه رنګ. نو زه به دلته کې کلیک کړم په کنټرول ډي باندې. کنټرول ډي د دې شارټ کټ دی تاسو وګورئ. نو دا ما سره انیبل شو. زه دلته کې کلیک کړم دا ما سره شارټ کټ کاپي حاصل کېږي داسې دلته کې یو بل جوړ ها دې کې یو بله خبره مثلا ما دلته کې یو باکس جوړ کړی دی. اکثر مدرسې نقشه کې په کار راځي. دا باکس دی ما سره. نو زه چې کله دا داسې راولم دلته مې چې کله راوستو نو د دې لپاره موږ کنټرول آر هم یوز کولی شو او نه کنټرول ډي هم یوز کولی شو. داسې دواړه یو شان کار کوي دلته پوه شوئ تاسو. نو دې دپاره موږ سره یوز کېږي. مثلا اوس په ښکته باندې داسې راولم نو دلته د کاپي راواخلم. اوس چې کله زه کنټرول آر یا یوز کوم یا کنټرول ډي یوز کوم نو دا یو کار کوي. نو دا ما سره دغه شیپ جوړ شو. دلته اوس زه نومونه لیکم دلته نو دې دپاره دا موږ سره یوز کېږي. ډوپلیکیټ هم وشو. بل د دې هم دغه کار دی دواړه یو شان کار کوي. نو دا هم وشو او سلیکټ آل دې خو تاسو پوهېږئ چې مثلا اوس دا ټول زه یو ځل نه څنګه به دغه کوم ټول یو ابجیکټ ته بوځم. مثلا دلته کنټرول اے پرس کوم دا ټول یو شو داسې دا ټول زه وړم که نه داسې یو وړې او که نه کنټرول اے کلیک کې بلکل داسې وړې. نو دغه ځای خلاصه خو دا شوه. بل زموږ سره په دې کې ویو دی. نو په ویو کې خو تاسو ته ما په ورډ کې هم ویلي چې بس دې کې موږ دلته سیټینګ شو کولی دی کوم چې موږ سره دا مینیو ښکاري په ویو کې ماته دا شو کېږي پوه شوې.
او نو پکسلز او دغه نارمل دغه ټول دې سره بالکل داسې خاص چیرمین نه ساتو بس مثلا دا رولز دي دلته کې زه رولز راولم ګوره ورته دا ما څه دا ناپ والا جنرال انچونه وغیره دا ما دلته رال نو دې نه خو دغه کېږي سیټینګ کېږي د پیج دې سره هم خاص تعلق زموږ باندې راځي انشاءالله بل لیاوټ د لیاوټ کې هم یو څو مین کمالات دي مین ټولز دي کمال په دې کې موږ سره انزرټ پیج ده مثلا دا پیج شو ما سره یو په دې کې خو ما دا شی نه جوړ کړه دې پیج کې بس زه د یو پیج دا دی دلته اوس بل پیج انزرټ کوم دې دوه طریقې دي یو دلته لیاوټ نه انزرټ پیج کوم نو دلته خو پیج سیټینګ موږ ویلو تاسو خپل پیج سیټینګ هغه طریقې سره وکړئ نو دلته ما یو بل پیج انزرټ کو یو پیج د دې ځای نه انزرټ کول دي داسې دلته کلیک کې پیج انزرټ کېږي نو دا خو داسې شوه بل ډوپلیکیټ پیج دی مثلا دا ون پیج چې کوم دی دې کې چې ما سره راسي دی بالکل د پیج سره دی دا دویم پیج ته لاړ شي نو زه به دلته راشم او بالکل همدا پیج او همدا هر څه به بالکل دویم پیج ته ځي دې نه به یو کاپي غوندې کې واغوستلی شي دلته به زه کلیک کوم ډوپلیکیټ پیج ښه دلته اوس ما ته وایي نه ته دې کې دا کوم څه چې دي دا ټول پکې ته دغه کول غواړې که نه صرف دغه پیج ته کاپي کول غواړې زه ته یم چېرې دا ټول هر څه دي وشي ګورئ اوس دویم پیج ته ما ته دا هم رال هغه هم رال تاسو ویل د دې پیج کې هم دي دې کې هم دي دې کې لږ شان رنګ بدلوم ګورئ هغه زاړه دا دي او اوس نوي دغه دي نو دې طریقې سره موږ ډپلیکیټ اخیستی شو د پیج کې چې څومره ډیزاین یې ما کړی ټول زه کاپي کولی شم نو د دې ځای نه موږ دې ټول نه موږ پیج رینیم کولی شو مطلب زه دې یو ته ولیکمه دلته دې پیج د نیم ورکمه پوسټر ولیکمه صحیح شو او دا پیج باندې کلیک کوم بیا دلته راشم بیا رینیم کوم بیا بزنس کارډ ولیکمه نو دې له اوس ما بزنس کارډ ورکړو نو دې طریقې سره موږ پیج دا نیم ریموو کولی شو رینیم کولی شو بل ډیلیټ پیج دی ما سره مثلا دا بزنس کارډ والا پیج زه ډیلیټ کوم نو دا به شم په ډیلیټ باندې به کلیک کوم ها او بل ګو ټو پیج دی مثلا د کوم پیج دی ما 4 پیجونه دي زه وایم چېرې ما دریم پیج ته بوځه دریم به ولیکم او دلته به اوکې کوم ما ته به د دریم پیج راشو شي دا دریم پیج ته لاړې زه ته وایم چې یاره واپس راشه زه واپس اول پیج ته ځم نو اول به کلیک کوم او دلته به راشم دا ټول موږ هر څه د دې ځای نه شو کولی مثلا دریم څلورم دا ټول موږ داسې کلیک کولی شو هلته ضرورت نشته مثلا پیج دغه موږ ټول هلته وویله داسې انزرټ پیج اپټیر او دغه مخکې وروسته پیجونه مثلا د دې اول نه شاته زه یو پیج دغه کوم داسې به ووامې د پوسټر نه مخکې ماته یو پیج را دغه شو دا دلته نه هم کېږي مثلا د دې پیج 3 نه دې خوا ماته یو پیج 3 بل دغه شي ګورئ مثلا دا خو د دې ټول په اخر کې کېږي بل زموږ سره په دې کې دی انزرټ پیج نمبر دی ما سره 4 پیجونه دي زه ته یم چېرې د هر یو پیج ته د خپل نمبر دغه شي اپلای شي نو اوس ګورئ انزرټ پیج نمبر ته یو خو په چې دې ټولو ته یو نمبر اپلای شي یو چې دې ټولو ته 1 2 3 په لحاظ سره شي نو زه ورته وایم چې ټولو پیجونو ته د دې ځای نه اپلای کړه دا به اوس ټولو پیجونو ته ګورئ دا 1 دی دلته ما سره دلته ما سره 1 دی نو دلته به 2 وي دلته به 3 وي دلته به 4 وي دلته به 5 وي 6 دې طریقې سره به دا ځي زه ته وایم چې یاره نه دا ډیلیټ کوم او صرف دې اولني پیج له نمبر ورکړه بیل نمبر ورکړه دې له اول نمبر ورکړه دلته به راشم زم آن all 8 پیج دا به صرف د یو پیج نمبر ورکړي پوه شوې نورو له به نمبر نه ورکول کېږي بل په دې کې موږ سره دی دا پیج دغسې کول پیج هاریزنټل او اورینټیشن د پیج اورینټیشن چې کوم کېږي هغه دې ځای نه کېږي مثلا دا پیج ما څه په اوږدون دی په کار په داسې پلنو باندې په کار داسې کېږي دا دې ځای نه هم کېږي داسې دلته نه او دې ځای نه نو دې ځای نه خو دغه کېږي بل موږ سره دی پیج سیټ اپ نو دې ځای نه موږ د پیج چې کوم سیټ اپ وغیره دی هغه شو کولی دلته تاسو ته ما دا ویلو په اوله کې هم دا کېږي او دلته منځ کې چې بیا کې بیا دې ځای نه کېږي نو دا پیج سیټ اپ ټول موږ څه دلته لیکل شوی دا دی دلته که نه دا شو
دلته نه دا دلته نه او دا پوه شوې. بل په دې کې موږ سره د پیج بیکګراوند چې کوم موږ ته ښکاري دا به څنګه طریقې سره راځي دا هم دلته نه موږ کولی شو. ګورئ دا د ما سره زیړ راشي ګورئ ورته دا به اوس دلته ما سره زیړ راشي نو دا د پیج بیکګراوند دې سره موږ چینج کولی شو. نو تاسو دغه طریقې سره د پیج چې کوم جو ته هم یاره دلته یو پکچر راولم ما سره د پکې دا راشي زه هم زما دا تصویران دې پکې راشي. اوس ګورئ تاسو بلکل دلته به همدا تصویران اپلای شي ټیک شو. ټولو ته به بلکل همدغه ورکړی شي. امید بل د دې ځای نه مونږ پیج د اوټ چې کوم ویل کېږي ورته نو هغه مونږ شو کولی هغه هم تاسو دلته نشئ کولی. مطلب ما ته د بک په حساب سره پکار دی ما سره د ټینټ کار په حساب سره ګوره ته دا اوس ما ته ټینټ کار والا سایز راکړي زه ورته څه یم چې نه بلکل دا ما سره دلته کې د بک په حساب سره به ما ته بیا دې طریقې څخه جو ته هم چې بلکل فل پیج مې پکار دی صحیح شو. دې طریقې سره به نو دې څه نه تاسو خپل سلیکټ کولی شئ چې کوم یو کارت ستاسو کوم یو پکار یې کوم طریقې سره. نو زه مثلا بک سلیکټ کوم دا ما سره د بک په طریقې سره راځي دا به د بک حساب سره ما سره راځي. بل دا خو لیاوټ خو ختم شو بس دې څه پورې دې ویډیو کې بس انشاءالله بله ویډیو کې بیا مونږ د لیاوټ نه والا دې ټول اخر دې ځای پورې یو بیا به انشاءالله دې ځای باندې شروع کوو ځکه دا مین اصل ځای نه دي. نو امید لرم چې زموږ د ویډیو به سره خوښه شوي وي او نور کورسز به تاسو هم ګورئ نو زموږ ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ نور ملګرو سره چې هغوی هم فایده واخلي او زموږ چینل الحقدار کمپیوټر په نوم باندې هم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن دباو کړئ د دې لپاره چې زموږ هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ټول نه اول میلاو شي او کمنټ کې خپل رائے ولیکئ چې ویډیو څنګه ده او کورسز څنګه روان دي. والسلام.